واوري چې شپږ کاله وروسته به په دې سیند کې کمرې ښکاري. شپږ کاله وروسته به په دې سیند کې کمرې ښکاري، لا څو غوړاڅکي، لا یو څو دانې ګورګورې ښکاري. د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره که د دې شپون نه دا شپېلۍ واخلمه ویسېږم. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په هڅو کونړ سیند کلنۍ مشاعره چې په تیر کې به هر کال خو د اسلامي امارت په روانه 4 کلنه دوره کې دا دویم وار دی چې ترسره کیږي. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله متفاوته وه. سږکال الحمدلله د خوشحالۍ مقام دا دی چې موږ د خلکو د زیادت د وجې نه یو کلاو میدان ته راوایستله او الحمدلله د امن په فضا کې ترسره شوله. دغه مشاعره ټول ولس ته او ټول افغانستان ته د کامل امنیت یو پیغام دی چې موږ ورته د کونړ ولایت نه پیش کړو. شاعرانو کونړي خونړي سیند ته د شعر په ژبه ګیلې وویلې او د اسلامي امارت د مهارولو غوښتنه وکړه. کونړ غوندې په سندو کې لتندې مرم، زبه د کونړ غوندې په سندو کې لتندې مرم، ترانه تیریږه لکه سیند هسې صفانده. په دې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړئ، بیا په دې ټول وطن برقونه د رڼا وتړئ. په کونړ سیند کلنۍ مشاعره کې د کونړ سربیره د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعرانو برخه اخیستې وه. دوی وویل هیواد کې سرتاسري سوله او دا ډول پروګرامونه پکې د یووالي ښه بیلګه کېدلی شي. د کونړ سیند مشاعره تقریبا اوس زموږ دودیزه مشاعره ده چې ډېر وخت را په دې خوا د کونړ فرهنګیان شاعران او ادیبان البانسي. دې امید یو چې د دغسې امنیت سره سره زمونږ راتلونکي مشاعرې چې دي هغه د افغانستان په سطحه شي چې د ټولو ولایتونو نه تکړه تکړه شاعران راشي او موږ یې واورو. که څه هم د کلونو راهیسې په دا ډول مشاعرو کې د کونړي سیند د مهار غوښتنه کیږي، خو تر اوسه یې د مهارولو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي او تمه شته چې په هیواد اوسنۍ واکمنه اداره به یې اوبه مهار او مدیریت کړي.